د اتل په نوم باندې چې یادېده شاپور صدران صاحب، الله دې وبخي، الله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. خاوند د مرګ د ځوانۍ راکې چې لوی واړه مې د ځوانۍ ارمان کوي. کرکټ به ځان ته پرېږدو، لوبه به ځان ته پرېږدو، بیا ورپسې زمونږ او ستاسو دې وطن ته کوشش او محنت کړو د خپل وس مطابق چې کوم ویاړونه راوړي د دې وطن دپاره کړي. دې وطن یو بچی د هغې د پلار دا حوصله ما وکتله، داسې یو عجیب حیران کن بدماش او بدماش ساتي. خاوند د مرګ د ځوانۍ راکې چې لوی واړه مې د ځوانۍ ارمان کوي. ځوان انسان خفه کي، نور خو حق لاره ده، څوک هم ترې بچ کېدلی نه شي. بیا ورپسې زمونږ او ستاسو دې وطن ته کوشش او محنت کړو د خپل وس مطابق چې کوم ویاړونه راوړي د دې وطن دپاره کړي. دې وطن یو بچی واقعا که زړه نه پې خفه یم، دې دپاره چې داسې خلک چې د لاسه ورکې نو د ځوانانو حوصلې لا کمیږي. منظور مې دا دی چې په یو نیک نوم باندې لاړ، څومره ښه خبره، په یو نیک نوم. کرکټ به ځان ته پرېږدو، لوبه به ځان ته پرېږدو. هر یو انسان نه ګناه او خطا کېږي. کېږي که نه کېږي؟ هلکه جواب رانغی. ګناه او خطا د هر چا نه کېږي که نه؟ مونږ او تاسو هر یو له ګناه او خطا کېږي. ګناهونه دي الله دې ورته بخښنه نصیب کړي، خدمتونه دې ورته الله قبول کړي، او دغه کوم مرګ چې الله د ځوانۍ ورکړه الله تعالی دې پرې رحم وکړي، الله دې جنت الفردوس ورته ورکړي. وارثین ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکړي. واقعا سړی پې ودرېږي. ما نه یو ځل چا پوښتنه وکړه و چې ته وطن سره څومره مینه لرې؟ ما ورته ویل په والله چې د وطن یو حیوان مړ کېږي زه پې هم خفه کېږم، بې ځای چې مړ کېږي زه پې خفه کېږم. ولې؟ الله تعالی فرمایي ما تاسو ته په دې کې نفع پیدا کړي، یو ورځ نه یو ورځ به دې وطن دپاره پکاري. او دا اعتراض ګوره څوک ونه کړي چې والا مفتی صاحب خو د وطن دپاره ډېرې اسلام کې خو سرحدات نشته. ما خو مخکې هم دا ویلي موږ اسلام کې سرحدات نه منو، خو چې څوک یې را سره ونه مني، څوک یې را سره ونه مني. زما په دې ټکي پوهېږئ؟ ولې؟ زه درته وایم چې د هر ځای مسلمان راځه، زما د زړه دروازې درته خلاصې دي. ته خدای زه مسلمان یم که کافر؟ جواب راکړئ. مسلمان یم. زه بغیر د پاسپورټ نه پاکستان ته تللی شم، زه بغیر د پاسپورټ نه ایران ته تللی شم، نو سرحدات خو تا را معلوم کړو، ما خو نه دي معلوم کړي. نو چې سرحد دې را معلوم کړه د خپل وطن حیوان هم زه قدرمن ګڼم. د دې خپل وطن ګمراه کوي په خپل ځای به وي، الله ته به جواب کوي. خو د ګمراه مقابله کې چې ګمراه جواب ولیکي هلکه ملا جواب کولی شي؟ جواب راکوي. بدماش او بدماش ساتي. اوس که د بل کلي یو بدعمله سړی پاڅېد او د مولوي صاحب مقابله کې خبرې وکړه، مولوي صاحب ته څه ضرورت دی چې ورته خبرې کوي؟ خو زمونږ د کلي کوم بدعمله به یې که نه هغه پسې غږېږي که جواب یې ترکي به ترکي. او دا چې اوس هغه یو سپک سړی لګیا دی، د دې خوا نه مولوي صاحب یې لګیا ردونه کوي، دا صحیح خبره نه ده، دا درسته خبره نه ده. منظور مې دا و عزتمندو، خپلو کې مینه وکړئ، خپلو کې محبت وکړئ، خپلو کې مسؤلیت وپېژنئ. د بچو مسؤلیت په غاړه دی، د ښځو مسؤلیت هم په غاړه دی، د دې قوم او رشتې مسؤلیت هم په غاړه دی. او د هغې خلکو نه ډېر شکریا ادا کوم چا چې ورسره مرسته وکړه، ځکه دې سره د عوامو محبت پیدا کېږي. د حکومت هغه وګړي چا چې خدمتونه کړي الله دې ټولو ته اجر ورکړي، خدا یو قسم ته محبت د عوامو زیاتوي. محبت د څه زیاتوي؟ د عوامو زیاتوي. نو بس عوام ته پکار ده چې د حکومت خلاف نه کوي، او حکومت ته پکار ده چې د عوامو خلاف نه کوي، نو وطن به جوړي. نور باقي اختلافات به لرو تر منځه، اختلاف زم لرم تیم لري، د ورورولۍ په فضا کې به تم حل کې او زه به هم حل کوم. او چې ته په ما اعتراض کې خو ورور مې که نه، ګیله د دوست نه راځي که د دشمن نه راځي؟ ګیله خلک دوست نه کوي. عزتمندو ګورئ، ما یو خبره مې وکتله، ډېر پرې هم دردېدم، خفه هم شوم. د زمونږ ستاسو د دې
کړېدلي اوس اورېدلي ولس د اتل په نوم باندې چې یادېده شاپور صدران صاحب، الله دې وبخي، الله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. د هغې د پلار دا حوصله ما وکتله، داسې یو عجیب حیران کن چې داسې یو بچي په وفات باندې داسې د حوصلې نه ټکې خبرې کوي. دا یو میسج دی مونږ تاسو ته. دا مونږ په طور د الزامي پیش کوو. الزامي دا مطلب چې دا بعضې سپین ږیري چې د دې بچي وفات چې دی څومره چیغې وهي، څومره بدې ردې وایي، هغه طرف ته سوچ وکړئ. د خپل دور دا خلک وګورئ. صحابه بني آدم خو ډېر لوی خلک دي، تابعین خو ډېر لوی خلک دي. زمونږ او ستاسو د دې وطن یو اتل وو، او واقعا چې په تک باندې ډېر خلک خفه دي. مسلمان چې مسلماني که نه، د مسلمانۍ په صفت باندې دا به پې خفه وي. ځکه یو خو عمر د ځوانۍ، نو دوست نه خلک ګیله کوي، د دشمن نه خلک نه کوي. بهر تقدیر مونږ او تاسو ټول چې اوسېږو دوستان یو. الله مو دې دا دوستي تر همیشه پورې قایم او دایم ولري. خداوند کریم زموږ د ټول نه راضي شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.